1985 کال و د شوروي اتحاد تر ټولو ستر فضايي سټیشن سالوټ 7 ناڅاپه له ځمکې سره اړیکه پرې کړه. د کنټرول مرکز ټول سکرینونه د دې سټیشن په اړه تیاره شول. نه کوم سیګنل، نه برېښنا، هیڅ نښه د فضا په منځ کې. د ځمکې نه 350 کیلومتره پورته یو لوی فلزي جوړښت بې له کنټروله روان و. شوروي چارواکو پریکړه وکړه چې یو ځانګړی ماموریت پیل کړي. د دې سټیشن د ژغورلو یا بندولو لپاره دوه تجربه لرونکي فضانوردان ویلادیمیر او ویکټور د ساوایز ټي -14 په نوم کپسول کې واستول شول. کله چې دوی د سالوټ 7 ته ورسېدل، منظر د دوی لپاره حیرانوونکی و. سټیشن د یخ یوه لویه ټوټه ګرځېدلې وه. ټول سیستمونه خاموش، دننه حرارت 10 درجې او دیوالونه د یخ په طبقه پوښل شوي وو. فضانوردانو د څو ورځو په اوږدو کې د لاسونو او ساده وسایلو په مرسته د برېښنا سیستم له سره فعال کړ. د یخ طبقه یې لرې کړه او ورو ورو یې سټیشن بیرته ژوندی کړ. دا د انسان په تاریخ کې لومړی ځل و چې یو مړ شوی فضايي سټیشن بیرته فعال شو. خو تر ټولو عجیبه خبره هغه وه چې وروسته د دوی دواړو په مرکو کې راغله. د ترمیم پر مهال دوی د سټیشن له کړکۍ نه د طلایي رڼا لوی څپې او د ناپېژندل شویو سیورو حرکتونه لیدلي وو چې هیڅ علمي توضیح یې نه شوه موندل کېدلی. تر نن ورځې پورې دا پیښه د رسمي ریپورټونو برخه نه ده، خو د دواړو فضانوردانو یادښتونو کې خوندي ده.